تاسو ته بیا دوباره ما سره ټولو سلام. ما تقریبا د طالبانو راتلو وروسته دغه پالیسي خپله کړې وه او ډېر ملګري ما د دغه مبارزینو چې تاسو به شاهدانې چې چا به دې جناب ته ملحد وویل، زه به یې په وړاندې ودرېدم. خپل د صف ملګري مې پرې باندې خفه کړل. یوازینی علت دا و چې ما نه غوښتل چې ټکر رامنځته شي او د فاصلې غاټې وړاندې لاړ شي. خو دې سړي ډېر په سیستماتیک ډول باندې ورو اسلامي شاعر تر برید راندې راوسته. فرض مثال یو سړی ته د قرآن تلاوت کوي، وایي زه په عربي نه پوهېږم. سبحان الله. یو سړي ته د یو صحابي نوم اخلي، هغه وایي ته دې ما په اوږه مږده. یو سړی راځي ډایرکټ دلته د قرآن او د حدیث خبره روانه او ډایرکټ راجګیږي، وایي زه په عربي نه پوهېږم، زه به بحث ته به درسره کښېنم. دا هغه څه دي چې په اتومات شکل ورو ته ځې منځته. بیا اسانه خبره دا ده چې کله ته له یو غبرګون سره مخ کېږې نو بیا بښنه غواړې. زه په خپله شخصا ډېر زړه کې پاک یم، زه د ټولو په مخ کې درېدلی یم. ویلي مې دي چې دغه یو ځوان دی، یو استعداد لري، یو احترام لري، خو زه نه وم خبر چې د پردې تر شا څه روان دي. د پردې تر شا دا روان ول چې دوی بیادبي د ډېر ماپي یوه ډله سپي ساتلي وو په نامه د آرمي. دوی یو ګروپ درلوده، دغسې چې دا د پیسو د اخیستلو دپاره ګروپونه لري. د آرمي په نامه باندې دوی یو ګروپ درلوده چې هغه هر کس 5-6 ټیک ټاک اکاونټونه لري، همداسې ټویټر لري. دوی به یو دم چې تا به یو پوسټ وکړه، یو ټویټ به دې وکړه، دوی به راغله حمله به یې وکړه، کمنټونه به یې بد کنځلې، بد رد دا به یې شروع کړه. نو ته به هغه څوک چې د مبارزې سره نابلده دي هغه بیچاره به چې ولیدل، یو له هغه ملګرو د ما په څنګ کې اوس هم ناست ده چې په ټول ژوند ورته چا کنځلې نه دي کړې، اما نن بیچاره ګوري وایي دا کنځلې کېږي، دا بد رد کېږي، له دې رسنیو تقریبا زړه توری کړي. نو دوی دا کار کوه، 100-500 کمنټونه به د دوی په دغه رقم شول. نو کله چې دوی په خپلو کې سره حمله شخصي ته راغله، د یو چا په سر باندې چې د 400 ده هغه راځي د ما نظام ته هغه وایي ډله وایي، او ما ته پاکستانی وایي، زما مشر ته پاکستانی وایي، او هغه راجګیږي چې شمله دلته ایښې ده، هغه نر افغان سو، در حال کې چې د نظریې دوی په نظریه کې سره موافق دي. دوی ته سوالونه ورکول کېږي. ګورئ په هغه ورځ باندې د تاسو ډېر ښه بحث له دې 400 وال سره روانو. دې بحث ته تاسو دا بل ځوان راځي که د ده دفاع کوي، هغه تقریبا په څو سوالونو کې تاسو نه بښنه وغوښتله. دوی په سیستماتیک ډول راجګ شو، دلته د دغه نورو غوښتنه یې کوله، بیا یې توهینونه کوه، بیا یې په کمنټونو کې کنځلې کولې، بیا یې دا بل راجګ که بحث سیاسي طرف ته بوته. ګوره همدغه 400 وال د تاسو هغه درېیم ملګري ته چې څه نوم یې د تاسو سره چې و حسام صاحب ته د خور خطاب کوي. ګوره دا هغه څه دي چې دا ما ټول نوټ کړي دي، ما ځان سره سکرین شاټونه اخیستي دي. بار ما چغې وهلې دغه اسلام پالو مبارزینو ته، دا ټولو ته چې راځئ مونږ او تاسو یو واحد ادرس برابر کړو. فرض مثال نن نوروز صاحب دلته لایف خپرونه کې ده، زه باید دا ووایم چې نوروز صاحب ته زه ورشم. احمد محمود چې څوک دي، مونږ د نوروز صاحب که خپرونې کې د خبرو وخت راکول کېږي که دا مهمه نه ده، خو راځئ بیل لایفونه نه کوو. وخت چې زه لایف یم، نوروز صاحب، احمد محمود دا ټول باید راسي همدغلته د ما کوټې ته. نو په دغه رقم باندې به مونږ یو منسجمه سو. بل دغه وخت د لایفونو چې ده له ماښام نه تر د ماخوستن د سهار تر اذانو پورې، ځکه اروپا کې ناوخته سهار کېږي، مونږ دغه خالیګاه پرې نه ږدو تر څو د 400 وال او د امریکا نه د کلیسا له مخې نه یو څوک رانشي مونږ ته مبارزه زده نه کړي. دا وخت چې مونږ که دغه عبدالله ورور د خپل وخت باسي، یقیني دی مصروفه ده، دی کار لري، دی پیسې ګټي، دی بزنس کوي. زه بېکاره نه یم، ته نه یې، نوروز صاحب نه ده. دا وخت چې څوک باسي باید مونږ ټول دلته ورشو. عبدالله ورور ته په دې نه ورځي دی حزبي ده، صرف په دې چې حزبي ده، ما ته نه راځي دا غواګانو والا. د نوروز والا صاحب باندې بله ټاپه لګي، په احمد بله ټاپه لګي، په محمود بله لګي. نو مونږ په خپل کې سره جدا کوي. که چېرته مونږ په خپله کې سره منسجم شو، وختونه وټاکو،
مونږ په تیره مبارزه کې همداسې کول، مونږ خالی وخت مخالف ته نه پرېښوده چې زما به خپرونه ختمه شو بل به راغی، بل به چې ختمه شو بل به راغی. دا د دې په خاطر کوم چې دا ټولې واوري، کنې مونږ یې په واټساپ کې هم کولی شو، په شخصي کې په یو مجلس کې هم کولی شو. نو د دغه وجې نه د ما هیله دا ده چې تاسو هر رقم جوړه کړله، زه په همغه رقم در سره یم. خو دغه دوه کسان چې فلحال ما ټارګټ کړي دي، په والله کې پرېږدم چې په بیت الله شریف کې توبه وباسي. د دوی ټول ریکارډونه ما راویستلي دي، د دوی یو د بل ترمنځ چې کومې کنځلې کړي، دا پیسې اخیستل سوي دي، او دغه 400 والې څنګه تر ما ښه افغان وباله. زه په خپل کور کې په خپل کلي کې 40 کاله زه نسم اوسېدلی، کله د روس اشغال کله د امریکا اشغال. دا یې په 400 کې غټې وریجې خرڅوي، پانتون وایي، بزنس کوي، تعلیم کوي، دا یې تر ما ښه افغان. ما بیا څه شی وایي دی پاچا خان. پاچا خان زه هیچا سره مشکل نه لرم، خو د پاچا خان لارویان څه کوي؟ د پاچا خان د کور خلک په یو سنټ په چوکۍ باندې خپل هر څه په دا ولګه ولاړه، د پاکستان د سنټ په مجلس کې کېناسته. نه پښتونخواني ده، نه لاروبار ده، نه باچا خاني ده، هیڅ شی نه ده. د 400 ولس یې همداسې پرېښوده. باچا خان که رښتینې مبارزه کړې وای، نن په 400 کې د ده چوکۍ چا نه سوه ګټلی. د عمران خان د ګوند د 13 کلن ځوان چې تازه د انتخاباتو وړ وګرځېده، د ایملولي نه چوکۍ وګټله. د څنګه مبارزه کړې؟ د په خپل 400 کې خپل پښتانه نه دي ویښ کړي. دی به راجګېږي، ما ته به د لاروبر پښتانه ویښوي. یو سړی چې په کور کې انسجام نسي راوستلی، هغه به د باندې مارکیټینګ څنګه کوي؟ هغه به دعوت څنګه چلوي؟ د باچا خان مبارزه ما ته د باچا خان له کوره ښکاري چې وخت د ده په کور کې د 400 چوکۍ د ده لمسی نسي ګټلی. دی مجبوره کېږي له سن نه د پیپل پالټۍ د سینټ له چوکۍ نه لاړ شي اسلام آباد کې ځان ته یو بیچارګۍ وظیفه پیدا کړي. هغه څنګه کولی شي چې ما مبین پښتون ویښ کړي؟ څنګه کولی شي چې زه د باچا خاني دعوه وکړم؟ د باچا خاني دعوه به ما هغه وخت کړې وای چې کم از کم د باره پښتونخوا پرېږده، کوزه پښتونخوا ویښه کړې وای. نن د صوبه سرحد په حکومت باندې د باچا خان حکومت وای، نن یې کم از کم له پاوز سره په ګوته باندې خبرې کولی. دا خو د مسلم لیگ د ګوند یو سنیټر ده، هغه ته غېږه ورکوي، هغه دکې ورکوي. د باچا خان لمسی به دغومره بې غیرته وي؟ د باچا خان لمسی به دومره غټېږي؟ راغی همدغه منظور پښتون په 11 سپتمبر کې چې کېناسته، همدا د باچا خان لمسی ورسره ودرېد، واده یې وکړه، طلاق یې واخیسته چې زه له تا سره یم. نن ټولو ته یې لار جدا کړې، هغه یې تنها پرېښی. همدا باچا خاني ده. همدغسې د نجیب لارویانو ته وایم، نجیب که چېرته لارویان درلودلی، نجیب که چېرته هېواد ته کار کولی، کم از کم نن خو به یو کس راغلی د نجیب په سر به یې مدلل بحث کړی. دوی خو چې راسي کنځلې، دوی خو چې راسي بدرات. په دغه 10 ورځو کې چې څومره توهین دوی ماته کړی، ای سړیه زه په دې شیونو نه رسته کېږم، ځکه زه پوهېږم چې د ما دعیه حقه ده، زه له حقه نه تېرېږم. د ما مشر ظلم نه ده کړی، ما په پلیګون کې خلک ژوندي نه دي ښخ کړي، زما دعیې والا 40,000 هراتیان نه دي شهیدان کړي. نو دا هغه څه دي چې زه په کلکه ورسره ولاړ یم. که څوک راسره درېږي، وروره هرکلی د کشر په صفت زه ورسره ولاړ یم. هر څوک چې دا مبارزه مخ ته وړي، زه 14 لمبر عسکر یم. او د ټکر وخت چې راغی، که څوک راسره درېده که نه درېده، زه یوازې ورسره درېږم. او ځکه په ټکر زه خوند اخلم، زه هغه وخت انرژي اخلم چې کله ماته د ټکر سړی پیدا سي. چې کله د ټکر سړی راته پیدا سو، بیا زه خوشحالېږم، خوب هم راځي، نه ارمل یم. او داسې د اوتې باوتې وایي په دغه ماته خوند نه راکوي. دا چې دوی اختارونه ورکوي، دا چې دوی د ما په سر باندې انعامونه ټاکلي دي، دا انعامونه د په جب کې کېږي. یو کس په ما باندې $10,000 انعام ایښی، هغه ډالر د ما کور ته ویسي، یا د په درېیم ځای کې په بانک کې زه خپله خودکشي کوم. خو دوی دومره نران دي نه. او ما ته د ټکر سړی په کار ده، او وروره انعامونه مو په جب کې کېږدئ. هر څوک چې د ما مرګ غواړي $10,000 بانک کې کېږدئ، یا 5 کس ته د ما اکاونټ کې واچوئ. سبا زه ځان له پښو ځوړندوم، یو ساعت دپاره کمړ نه شم، بېله خبره ده. زه دې وزنم جنرال صاحب. نو دا کیسې دي وروره. والله د ما ته راکړه، زه د دغه کوم غاړې ته کوم. الله دې خیر او برکت